انسان چې په دنیا کې د سود کاروبار کوي او د هغه ټوله معامله په سود باندې چلیږي، الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په هکله څه ویلي دي؟ د دنیا د نورو ملکونو او قومونو په شان په عربو کې هم د سود کاروبار او د سود لین دین رواج او نن ورځ موږ او ستاسو وینو چې په خپل ملک کې په خپل وطن کې هم د سود معاملې بلکل د خپل اوج ته رسېدلي چې په سلو کې به 80% د سود د معاملو نه بچ نه وي. د عربو په ملکونو کې به ځینې سرمایهدارو دا کار کولو چې هغه خلک به محتاج ول، فقیر ول، هغوی به ضرورتمند ول، نو هغوی ته به پیسې ورکولې او فیصله به یې دا کوله چې دا پیسې به ما ته میاشت پس راکوي، خو دومره رقم یا دومره پیسې به ما ته پرې زیاتې راکوي. 1000 روپۍ به یې ورکړې او میاشت پس به یې هغه 1.5 غوښتلې او کله به چې هغه میاشت پوره شوه هغه فقیر هغه ضرورتمند انسان به توان نه درلودله چې دا پیسې بېرته دې سړي ته ورکړي، نو بیا به هم د خپل په پیسو کې هغه باندې زیادت راوستل او په دغه طریقه به په غریبانو، مساکینو او هغه محتاجینو باندې بوج د پیسې زیاتېدل او هغه څوک چې سودخور ول د الله غضب او د الله په لعنت کې ګرفتار ول، د هغه فقیرانو او د هغه محتاجو وینه به یې او تاسو په خپله پوهېږئ قدرمنو اورېدونکو چې دا کار د اسلام د روح او د اسلام د مزاج نه بلکل خلاف کار دی. نو ځکه الله رب العزت اعلان د جنګ کړی دی سودخور سره. هغه څوک چې سود خوري فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هغه د اعلان د جنګ الله او رسول سره وکړي. نو دا کار د اسلام د روح او مزاج نه بلکل خلاف دی. د اسلام تعلیم او هدایت خو دا دی چې هغه کسان چې غریبان دي، محتاج دي، فقیر دي، په ټولنه کې د هغو د مدد وکړی شي او د هغو کمزوري ته د تکیه وکړی شي او دا هر کار چې موږ محتاجو، فقیرانو، مساکینو سره کوو د خپل څه دنیوي مصلحت او منفعت لپاره نه، بلکې صرف د الله د رضا او د آخرت د ثواب دپاره. لکه څنګه چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کتاب او رسول الله په خپل ارشاداتو کې د شرابو نه د خلکو خلاصولو دپاره تدریجي رویه اختیار کړې، دغه شانې د سود ظالمانه او د سود لعنتي کاروبار د رواج ختمولو دپاره الله رب العزت حکمت عملي اختیار کړی دی. که تاسو د الله رب العزت کلام مطالعه کړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونو ته مراجعه وکړئ، نو په شروع کې د اوږدې مودې پورې صرف په مثبت انداز کې په دې خبرې ته زور ورکړی شوی. په شروع کې د اوږدې مودې لپاره صرف په مثبت انداز دې خبرې ته زور ورکړی شوی. الله داسې وایي چې تاسې خپل دولت د خدای په لار کې خرڅ کوئ او تاسې د غریبانو کومک وکړئ. هغه څوک چې ستاسو په ټولنه کې کمزوره او فقرا دي، تاسو هغو سره مرسته وکړئ او تاسې ترحم، سخاوت، شفقت او ایثار د خپل اخلاقو ګرځوئ. او الله دا هم ویلي دي، رسول الله دا هم ویلي چې تاسو او ستاسو دنیا هم در ټوله فنا کېدونکې ده. نو د دې وجې نه تاسو د خپل دولت په هغې لاره کې مصرف کړئ چې د آخرت ابدي فلاح به ستاسو نصیب شي. الله رب العزت په اول دا په مثبت انداز سره ذکر کړی، لکن وروسته بیا الله رب العزت د سود د هغه قطعي حرمت قانون نافذ کړو چې هغه په سورة بقره کې د 215 نه واخله تر 280 آیته